ایمان پلورونکي شپږویشتمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. رجب پوښتنه وکړه، تاسو هغه څنګه راوختي وو؟ ما ته امر وکړئ. دور ته وویل، ما هغه یوازې د دې لپاره راوختي وو چې دا احساس ورسره وي چې پر سر یو بل حاکم هم شته. خلیفه پر زړه لاس ایښی، په ناروغ غږ ویل، همتا راته ویلي وو چې سلطان صلاح الدین ایوبي د خپلواکۍ هڅې کوي. زه هغه ځان ته بیا رابلل غواړم پرته له کوم کار څخه، او هغه په دې مجبوروم چې هغه دا وګڼي چې هغه زما مامور دی. ام عراري هم دا خبرې واورېدې او د شرابو یو پیاله د هغه خولې ته کېښوده. ویې ویل، سل ځلې مې درته ویلي چې په غوسه کېږم، ستاسې زړه او اعصابو ته غوسه ښه نه ده. بیا یې د سرو زرو له کوتوی نه نسواري رنګ کپه راویسته او خلیفه ته یې په خوله کې ورکړه او اوبه یې هم پرې وڅښلې. خلیفه د هغې په وریښمینو زلفو کې ګوتې بندې کړې او ویې ویل، که ته نه وای زما حال به څه و؟ په دغه دربار کې ټول زما له رتبې او دولت سره مینه کوي. زما یوه مېرمن هم داسې نه ده چې له ما سره یې مینه وي. ته خو زما لپاره فرښته یې فرښته. بیا نجلۍ په خوا کې کېنوله، لاس یې تر غاړې تاو. رجب وویل، خلیفة المسلمین، تاسې خورا نرم زړه او نیک خویه یې. همدا لامل دی چې صلاح الدین ایوبي دا بې ادبي وکړه. تاسې دا هم هېر کړي چې هغه عربي نژاده نه دی، هغه ستاسې له قومه هم نه دی، یو کردی دی. زه حیران یم چې هغه ته دومره لوړه رتبه چا ورکړې ده. که په هغه کې څه ښه والی وي نو هغه یوازې دا دی چې یو ښه صفاهي او نظامي سړی دی، د جګړې د ډګر استاد دی، په جګړه هم ښه پوهېږي او په جنګولو هم. خو دا دومره مهم صفتونه نه دي چې د مصر امارت یې ورته وسپارل شي. هغه د سوډانیانو تجربه کار لوی لښکر داسې مات او ختم کړ لکه ماشوم چې د لوبو آله ماتوي. تاسې لږ غور وکړئ، کله چې دلته د سوډانیانو پوځ وو، د ناجي او اوروش په څېر مشران یې وو، نو د دې ځای خلکو به ستاسې سپیو ته هم سجدې کولې. د سوډاني لښکرو سر لښکر به تل ستاسې په دربار کې حاضر وو. اوس خبره دې ته راورسېده چې تاسې خپل یو مامور راغواړئ او هغه له راتګ نه انکار کوي. خلیفه ناڅاپه په غوسه شو او ویې ویل، رجبه، ته یو مجرم یې. په دغه حالت کې د رجب رنګ ژیړ شو. ام عراره هم وویرېده او له ویرې وړاندې شو. العاذب بیا له لاسه ونیوه او خواته یې نږدې کړه او ورته ویې ویل، ته وویرېدې؟ زه رجب ته ویل غواړم چې نن 2 کاله وروسته ما ته وایي چې زموږ پخوانی پوځ او د هغې قومندانان ښه او د صلاح الدین ایوبي جوړ کړل شوی پوځ د خلافت لپاره ښه نه دی. څنګه رجبه؟ ته په دې خبره له پخوا هم پوهېدې او ولې غلی یې؟ اوس چې د مصر امیر خپلې جرړې کلکې کړې دي، ما ته وایه چې هغه له خلافت نه باغي او خپل سری دی. رجب وویل، زه ستاسې محترم له غوسې نه وېرېدم. صلاح الدین ایوبي د بغداد خلافت ټاکلی و. دا کار به ستاسې په مشوره شوی وای. ما د خلافت د ټاکنې پر خلاف خوله خلاصولی نه شوی. اوس د مصر د امیر بې ادبي او ستاسې پر زړه یې اغېز زه مجبور کړم چې خوله خلاصه کړم. زه له څه مودې راهیسې وینم چې صلاح الدین ایوبي څو ځلې ستا بې ادبي وکړه او دا زما دنده ده چې تاسې له داسې خطرو څخه خبر وساتم. په دې دوران کې ام عراره له خلیفه سره د ماشومانو په څېر باندې لوبې کولې او خپلې ګوتې یې د هغه په ګوتو کې ورکړې. خلیفه یې له غامبورې ونیو او ورته ویې ویل، مزاج مو برابر سو؟ خلیفه وویل، درمل دومره اغېز ونه کړ لکه ستا له مینې سره چې مې زړه ښه سو. خدای تا ته داسې ښکلا او نازونه درښودلي چې زما د هر درد لپاره دوا دي. هغه د ام عراره سر له سینې سره ونیو. رجب ته یې وویل، د قیامت په ورځ چې کله ما جنت ته استوي، زه به خدای جل جلاله ته وایم چې زه کومه حوره نه غواړم، ما ته ام عراره راکړه. رجب وویل، ام عراره یوازې ښکلې نه ده، دا ډېره هوښیاره او ځیرکه هم ده. له ستاسې محترم دربار څخه د توتیو کور جوړ شوی چې دا راغله هر څه یې پاکیزه کړه. اوس هیڅوک دا جرأت کولی نه شي
چې کومه ښځه د بلې پر خلاف یا کوم مامور د خلافت د دربار پر خلاف لږ څه ګډوډي پېښه کړي. ام عراره وویل رجب د سلطان صلاح الدین ایوبي په باب خبره کوله، د ده خبره په غور واورئ. په دغه حالت کې د خلیفه غوسه هم سړه کړې وه. خلیفه پوښتنه وکړه رجبه تا څه وویل؟ رجب وویل ما له دې ویرې خپله خوله بنده کړې وه چې خلیفه د مصر د امیر په باب کومه خبره وانه. رجب وویل صلاح الدین ایوبي یو لایق سرلښکر کېدای شي. خلیفه وویل زما د هغه یوازې او یوازې همدا یو صفت خوښ دی چې د جګړې په ډګر کې د اسلام بیرغ نسکورېدو ته نه پرېږدي. زموږ د صلاح الدین ایوبي په څېر مېړنیو سرلښکرانو ته اړتیا ده چې د جګړې په میدان کې د اسلامي سلطنت پرتم وساتلی شي. رجب وویل خلیفة المسلمین د بې ځایه خبرو بخښنه غواړم، موږ خلافت د جګړې په ډګر کې ازمیلي نه یو. زه د سلطان صلاح الدین ایوبي په باب د دومره ویلو جرأت کول غواړم چې هغه د اسلامي خلافت د پرتم او شان شوکت د ساتلو لپاره نه جنګېږي بلکې د خپل شان او دبدبې قایمولو لپاره جنګېږي. تاسې د خپل فوج د سرلښکر نه نیولې تر سپاهي پورې پوښتنه وکړئ چې یوازې او یوازې صلاح الدین ایوبي هغوی ته دا درس ورکوي چې هغوی دې د یو داسې اسلامي خلافت د قایمولو لپاره وجنګېږي چې بریدونه او پولې ډېرې پراخې وي. څرګنده ده چې هغه د داسې خلافت او سلطنت خوبونه ویني چې په خپله یې بادشاه وي. نورالدین زنګي یې ملاتړ کوي. هغه د صلاح الدین ایوبي د مټو د ځواکمنولو لپاره 2000 سپاره او همدومره پیاده پوځ ورلېږلی و. آیا دا پوځ د بغداد د خلیفه په اجازه لېږلی و؟ د بغداد د خلافت نه تاسې ته څوک د مشورې لپاره راغلی و چې په مصر کې پوځ ته اړتیا شته او که نه؟ هر څه چې شوي خلافت پرې خبر شوی هم نه دی. خورونو رجب په دغه حالت کې نوې نوې شبهې راپورته کولې چې خلیفه د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په ضد باندې راوپاره. خلیفه وویل تا صحیح وویل، زما نه پوښتنه شوې نه وه. ما ته اوس فکر راغی چې له شام نه راغلی پوځ بیرته لېږل شوی نه دی. رجب په دغه حالت کې وویل بیرته خو ځکه ونه لېږل شو چې دا پوځ په مصر باندې د سلطې کلکولو لپاره رالېږل شوی. د مصر د پخواني پوځ د ټکونې او د هغوی د بزګرۍ په چارو کې د مصرفولو لپاره دا راغلی وي. ناجي، اوروش، کاکیش، عبد یزدان، ابي آذر او د هغوی په څېر نور 8 قومندانان څه شول؟ تاسې محترم په دې اړه باندې فکر هم نه دی کړی چې هغوی ټول صلاح الدین ایوبي وژلي دي. د هغوی ګناه یوازې همدومره وه چې تر صلاح الدین ایوبي ډېر لایق قومندانان دي او دا وژنې د چا پر غاړه دي؟ صلاح الدین ایوبي د خپلو حاکمانو په غونډه کې ویلي وو چې د مصر خلیفه هغوی ټولو ته د بغاوت او غدارۍ په جرم د اعدام سزا ورکړې ده. خلیفه په لوړ غږ وویل دروغ، سپین دروغ. ما ته سلطان صلاح الدین ایوبي ویلي وو چې دا ټول خاینان دي او ما هم هغه ته ویلي وو چې ګواهان پرې تیر کړه او د قاضي په وړاندې یې ودرول. هغه له محکمې پرته خپله پرېکړه وکړه چې د خلافت له مهر او تصدیق پرته نافظه نه بلل کېږي. رجب وویل د هغو بدبختو قومندانانو ګناه دا وه چې له صلیبي بادشاهانو سره یې اړیکې جوړې کړې وې. د هغوی هدف بل څه و او هغه دا و چې له صلیبیانو سره خبرې اترې وکړي او جنګونه پای ته ورسېږي. او موږ د خپل هیواد او خلکو د خیر ښېګړو لوري ته پاملرنه وکړای شو. تاسې ښایي دا خبره ونه منئ، خو دا حقیقت دی چې صلیبیان موږ خپل دښمنان نه ګڼي. ورونو په اوس وخت کې هم د ټولې نړۍ کفار او ورسره غلامان یې. طالبان چې د اسلام اصلي بچان او مدافعین دي د ځان لپاره امنیتي خطر ویني. هو دا بیخي سمه خبره ده ځکه چې طالب خو د ټولې نړۍ کفارو ته خطر او د هغوی امنیت ورخرابوي، خو بل خواته بیا همدغه طالبان مجاهدین اسلامي نړۍ ته امنیت راولي او اسلام چې چاته دوست ویلي دوست یې ګڼي او چاته چې دښمن ویلي نو د اسلامي احکامو او شریعت په رڼا کې ورسره په کلکه دښمني کوي. خو د رجب په څېر چاپلوسان او غلامان بیا د اسلام په احکامو چیرې خبر دې چاپلوسانو او غلامانو ته د هر کافر او واشنگټن امنیت مهم دی، نه د اسلامي نړۍ او مسلمانانو. خیر رجب دا خبره وکړه چې صلیبیان موږ خپل دښمنان نه ګڼي، هغوی خپل جنگي ځواک یوازې د دې لپاره تیار ساتي چې د نورالدین زنګي او شیرکو په څېر مسلمانانو له لوري تل له خطرې سره مخ دي. شیرکو خو مړ شو خو صلاح الدین ایوبي یې ځای نیولی دی. دا سړی شیرکو پاللی او روزلی دی. دې سړي خپل ټول عمر له صلیبیانو سره په جنګونو او د اسلام د دښمنانو په زیاتولو او پیدا کولو کې تیر کړی. که د سلطان صلاح الدین ایوبي پر ځای باندې بل څوک د مصر امیر ټاکل شوی وای نو اوس به عیسوي شاهان ستاسې دربار ته د دوستانو په څېر راتلل. وژنې او لوټ تالان به نه و، دومره پخواني او ازمویل شوي قومندانان به نه وژل کېدل. خو خلیفه په دغه حالت کې یو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړه او ورته ویې ویل
رجب صلیبیانو چې د روم له سمندرګي حمله کړې و هغه څنګه رجب وویل صلاح الدین ایوبي داسې حالات پیدا کړي وو چې صلیبیان د خپل دفاع لپاره لومړی حمله وکړي صلاح الدین ایوبي ته پته و چې حمله کېدونکې ده ځکه شرایط یې ورته په خپله پیدا کړي دا سړی خو څه ملایکه نه وه چې د غیب الحالاتو خبر شي هغه په خپله داسې لوبه جوړه کړې وه چې په هغې کې زرګونه بچي یتیمان او زرګونه ښځې کونډې شوې په دې کار سره تاسې هغه ته زما په وړاندې باندې شاباسۍ ووایي بیا هغه سوډاني پوځ چې تاسو ته وفادار و د جنگي تمریناتو په پلمه د شپې بهر راوایستل شو او په تیاره کې د خپل نوي پوځ په وسیله باندې حمله وکړه هم مشهوره هم دا کړه چې د ناجي پوځ بغاوت کړی په دې کار باندې هم تاسو هغه وستایي تاسو دومره ساده زړی او صادق یاست چې د هغه په دې چال او دوکه پوه نه شو په دې دوران کې ام عراره د عربي ښکلا شاهکاره وه له خلیفه العادیت سره په ډیري اسانۍ سره داسې فاحش حرکتونه کول چې د العادیت د شرابو نشه دوه چنده د هغه ذهني حالت د همدې نجلۍ په واک د رجب خبرو او دلایلو د هغه په دماغ کې ځای ونیو زیاته پاملرنه د ام عراره لوري ته د دې ترڅنګ د رجب خبرو ته هم غوږ نیولی او اورېدې په دغه حالت کې رجب او صلاح الدین ایوبي بل ډیر بې ځایه ګزار وکړ ویې او هغه یو بله چلوټه هم پیل کړې ده چې کومه ځوانه او خپل نجلۍ ونیسي بدکاري ورسره وکړي بیا په دې پلمه ووژني چې جاسوسه په خلکو او پوځ کې د عیسویانو پر خلاف د کرکې پیدا کولو لپاره مشوره کړې ده چې صلیبیان خپل نجونې د جاسوسۍ لپاره مصر ته رالیږي او بدکارې ښځې هم را اصلي چې د قوم د ځوانانو اخلاق خراب کړي زه د دې هېواد اوسېدونکی یم دلته چې هر څومره قهوهخانې او شرابخانې دي ټول نجونې یې مصري او سوډانۍ دي که کومه عیسوي ښځه هم وي هغه د چا جاسوسه نه ده همدا کسب او کار یعنی په هغه وخت کې دغه کسبونو ته هم په هغه خلافت کې اجازه ورکول سوې وه ام عراره وویل ما ته د حرم سرای درې څلور نجونې ویلي دي چې صلاح الدین ایوبي هغوی خپل کور ته ورغوښتې وې او بدکاري یې ورسره کړې خلیفه په غوسه وویل زما د حرم سرای نجونې تا ما ته لومړی ولې نه ویل ام عراره ورته وویل ځکه چې تاسې په ناروغۍ کې دا خبره ښه نه وه او اوس هم دا خبره زما له خولې نه بې ځایه ووتله ما داسې نظم برابر کړی چې وروسته تر دې به یوه نجلۍ هم د چا په بلنه بهر نه ځي خلیفه وویل زه هم دا اوس هغه راغواړم او په درو یې وهم زه ترې بدله اخلم رجب وویل د بدلې اخیستلو نورې لارې چارې هم شته اوس خلک د سلطان صلاح الدین ایوبي پلویان دي هغوی به ستاسې مخالف شي خلیفه وویل نو آیا زه خپل داس پکاوی وزغمم رجب وویل نه که تاسې ما ته اجازه راکړئ او مرسته راسره وکړئ زه به صلاح الدین ایوبي همداسې ورک کړم لکه د سوډاني پوځ قومندانان چې ورک کړل خلیفه وپوښتل ته به دا کار څنګه وکړې رجب وویل حشیشان دا کار کولی شي خو هغوی ډېرې زیاتې پیسې غواړي خلیفه وویل هر څومره پیسې چې غواړي زه یې ورکوم ته فقط انتظام وکړه خو هلته په قاهره کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د همدې خلیفه نوم د جمعې له خطبو څخه لرې کړ 2 ورځې وروسته د جمعې ورځ د قاهرې د جامع جماعت خطیب عیسی الحکاری ویلي وروسته له دې به د خلیفه نوم د جمعې په خطبه کې نه اخیستل کېږي دا خطیب ترکای و چې مکمل نوم یې د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوی نه دی خو د امیر العالم په نوم باندې مشهور و د هغه مهال له لیکنو دا هم په لاس راغلی چې د هغې له مخې خطیب امیر العالم څو کرته د دې بدعت د پای ته رسولو د عزم څرګندونه کړې وه او دا د هماغه د کوښښونو نتیجه وه چې د خلیفه نوم له خطبې نه لرې کړی یو روایت دا هم دی چې سلطان صلاح الدین ایوبي ته امیر العالم مشوره ورکړې وه چې د دغه بدعت د پای ته رسولو اعلان وکړي او 2 نور مؤرخین د دغه کارنامې ویاړ عیسی الحکاری فقهي ته وبخي کېدای شي دا پلان د خطیب امیر العالم او د دینی چارو د مشاور عیسی الحکاری فقهي دواړو سره خو د سلطان صلاح الدین ایوبي له ویناوو چې کوم ثبوت لاسته راځي له هغې نه څرګندېږي چې دا جرأتمندانه اقدام په خپله د سلطان صلاح الدین ایوبي و په هر حال په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې هغه مهال سوچه مسلمانان موجود وو خطیب امیر العالم په خطبه کې د خلیفه نوم وانخیست په جامع جماعت کې سلطان صلاح الدین ایوبي د صفونو په منځ کې ناست علي بن سفیان تر هغه وروسته لږ لرې په صف کې ناست د سلطان صلاح الدین ایوبي زیات شمېر مشاورین او باوري ملګري خواره واره په جماعت کې ناست چې د خلکو په عکس العمل پوه شي
د استخباراتو زیات شمیر مأمورین هم په جماعت کې د خطبې د خلیفه نوم ایستل یوازې ګران کار نه بلکې د خلافت له احکامو سره سم ستر جرم هم خدا کار عملی کړی. تر لمانځه وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پاڅېد، د امام څنګ ته ورغی، روغبړ یې ورسره وکړ، د هغه چپنه یې مچ کړه او ویې ویل الله جل جلاله زموږ او ستاسې ساتونکی او مرستندوی دی. او وی به خطیب امیر العالم رحمت الله علیه وویل د دې فرمان په صادرولو سره تاسې ځان ته په جنت کې کور جوړ کړ. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه څو ګامه راستون شو، ودرېد. بیا خطیب ته نږدې ورغی، ویې ویل که تاسې خلیفه وغوښتئ نو هغه ته د ورتګ په ځای باندې ما ته راشئ، زه له تاسې سره یو ځای ځم. پوهېږئ چې د اسلام یو مجاهد عالم څه ځواب ورکړ؟ امیر العالم رحمت الله علیه وویل که تاسې محترم بې ادبي نه ګڼئ نو عرض کوم چې د باطل او شرک په خلاف عمل او حق ویل که ګناه وي نو زه د سزا تېرولو لپاره چمتو یم، ستاسې د ملاتړ په لټه کې به نه شم. که خلیفه وغوښتم یوازې به ورشم، ما د خلیفه نوم ستاسې په امر نه بلکې د الله جل جلاله د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هدایاتو په رڼا کې لرې کړی دی او په دې خوښ یم چې تاسې زما ملګري یاست او ستاسې په وخت کې د دې بدعت مخه ونیوله شوه. تاسې او ټول اسلامي امت ته د زړه له کومې مبارک او مبارکي درته وایم. تر ماښام وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي علي بن سفیان، بهاءالدین شداد او څو تن نور مشاورینو نه د ورځې رپورټونه اورېدل. په ټول ښار کې د ښاریانو په جامه کې جاسوسان خپاره شوي چې د خلکو رای او نظریات یې اورېدلي وو. علي بن سفیان رحمت الله علیه صلاح الدین ایوبي ته وویل له یوه ځایه هم داسې خبر په لاس رانغی چې چا ویلي وي چې په خطبه کې د خلیفه نوم ولې وانخیستل شو. د علي بن سفیان سړی دوه درې ځایه دا هم ویلي وو چې د جامع جماعت خطیب په خطبه کې د خلیفه نوم وانخیست. دا ډېر بد کار وکړ. پر دې خبره څو کسه داسې حیران هم شول لکه هغوی ته چې څرګنده هم نه وي چې په خطبه کې د خلیفه نوم اخیستل شوی دی او که نه. له هغوی نه درې څلورو یې دا هم وویل چې څه فرق کوي، خلیفه خو څه خدای یا پیغمبر نه دی. د دغو خبرونو سره سلطان صلاح الدین ایوبي ډاډه شو چې د خلکو له هغه عکس العمل نه چې ویرول شوی وو د هغې په یو ځای کې هم څرګندونه نه ده شوې. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه هماغه مهال سلطان نور الدین زنګي رحمت الله علیه ته پیغام ولیکه چې د جمعې له خطبې نه د خلیفه نوم وایست چې خلکو یې ملاتړ کړی نو تاسې هم د مرکزي خلیفه نوم له خطبې نه وباسئ. د دغه ډول مطالبو اوږد لیک یې ولیکه او امر یې وکړ چې استازی د سهار وختي روان شي چې دا پیغام نور الدین زنګي ته ورکړي او بیرته د استازی راستون شي. تر دې وروسته علي بن سفیان ته وویل چې د خلیفه په دربار کې دي جاسوسان متحرک کړای شي، که هلته لږ شکمن حرکت وي نو ژر د خبر راورسوي. رجب سلطان صلاح الدین ایوبي ښه پیژاند، هغه په دې هم پوهېده چې رجب د خلیفه نازولی مرستیال سرلښکر دی. سلطان صلاح الدین ایوبي علي بن سفیان ته وویل چې د رجب سره د یو کس د سیوري په شان موجود وي. خیر، صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه او علي بن سفیان دي همدلته په مصر کې، خو اوس به ورسو د خلیفه دربار ته چې هلته څه کیسې روانې. په هغه شپه د خلیفه په دربار کې رجب د شرابو او بدمستۍ په شیبو کې نه و. هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژنې لارې چارې لټولو پسې تللی و. هغه د حسن بن صباح له حشیشانو سره لیدل غوښتل. خلیفه د نورو وختونو په څیر د بهرنۍ نړۍ څخه بې خبره او د ام عراره په جادوګره ښکلا او مکیزونو کې ورک و. هغه ته چا ویلي هم نه و چې له خطبې نه یې نوم ایستل شوی دی. هغه خوښ و چې د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژنې چاره کېدونکې ده. ام عراره پر هغه د ژر ویده کېدو او بېهوشه کېدو لپاره زیات شراب وڅښل او په شرابو کې ویده کېدونکي مواد هم ورکړل. هغې له بوډا خلیفه نه د اوزګارېدو لپاره د همدې لارې نه کار اخیست. هغې خلیفه په همدې چل باندې ویده کړ، څراغونه یې هم بل کړل او بهر ووت. هغه د خپلې ځانګړې کوټې لوري ته روان چې رجب به د شپې لخوا په پټه ورته راغلی، خو هغه کوټې ته د ننوتلو په حال کې وه چې د زینې له شانه پرې چا کمبله خپره کړه. هغې له غږ هم ونه کړ چې د هغې په خوله باندې لا د مخه کمبله غوړېدلې وه. یوه بله ټوټه یې هم په خوله وتړل او چا په اوږه کړه او له کوټې ووت. دا دوه سړي وو، هغوی د دربار د پټو لارو خبر وو. په تیاره کې په زینه باندې وختل، د بام له سره یې رسۍ لاندې ځوړنده کړه. سړی نجلۍ په اوږه په رسۍ لاندې کوږ شو. په هغه پسې دویم سړی ورغی او دواړه په تیاره کې ورک شول.
لږ وړاندې 4 آسونه ولاړ او 2 سړي ورسره وو هغوی چې خپل ملګري په تیاره کې د راتګ په حال کې ولیدل او دا هم ولیدل چې یوه یې نجلۍ په اوږه کړې ده هغوی آسونه مخې ته وروستل ټول په آسونو باندې سپاره شول او یوه نجلۍ یعنې ام عراره خپلې مخې ته سپاره کړه د هغوی نه یوه یې وویل آسونه مه ځغلوئ چې ځغاسته به ټول ښار راویښ آسونه په کرار کرار له ښاره ووتل د خلافت په دربار کې همدا غوغا وه چې صلاح الدین ایوبي ام عراره تښتولې ده رجب بیرته راغلی و د دربار ګوټ ګوټ لټول شوی و د ساتونکي ټولۍ د قومندانانو تر غوڅې لاندې و خپل رجب هم لکه د سپاهیانو په څېر باندې له ویرې څخه رپېده د یوې نجلۍ تښتونه کوچنۍ پېښه نه وه او نجلۍ هم داسې چې د خلیفه د حرامسرای مرغلره ګڼل کېده د ماڼۍ شاته یوه رسۍ ځوړنده پر ځمکه د پښو نښې هم وې چې لږ وړاندې د اسونو د سمانو په نښو کې ورکې شوي د دې نښو نه دا ثبوت په لاس راغلی و چې نجلۍ په رسۍ کوزه کړای شوې ده د دې ګمان څرګندونه هم کېده چې نجلۍ په خپله خوښه له چا سره تللې ده خو خلیفه دا شک رد کړ او ویې ویل چې ام عراره په ما باندې ځان ځاروي هغه څنګه له بل څه سره دي ورونو څه فکر کوئ چې نجلۍ به چا تښتولې او دا نجلۍ به یې د څه مطلب لپاره تښتولې او په دې نجلۍ باندې به وروسته څه عجیبې پیښې واقع کېږي او نجلۍ به له څه عجیب او حیرانونکي سرنوشت سره پیښیږي د 26مې برخې پای